شیخه ما چره مره سره نشته مره مې وچه کېږي چې اوس قوته چره را سره شته یا خو تو سرګټ را پیدا کړه زه صحیح ده ورور نه روپۍ رالم بیا راځم صحیح ده صحیح ده ته مې خوښ زما هم خوښې ورور لالا ما یو 50 روپۍ در الله کړم زه په یو ارجنټ پیس اپ ورک کوم نشته را سره هلکه ما ته پته لګېدلې تا نوې نشو ته لاس اچولې دي زه ګورې وجنم حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب ما یو 10 روپۍ در الله کړم وږی هم ځان او لږ رزق را پیدا کړم بچا نشي تماشې خونه کې لکه موږ خېټې نه مو لکه نو لکه زه اوس په پیسو باندې لکه نشې کوم ملګری ما ته بچی چې کوم نه دغه شاته وږي ناستې پوه شو په غوسه کې قسم دې کله گاونډیان نه رالي ورو کله رشدار کله خرګانه راولو مرګري لکه ته خو غریب پسې دومره خاندان نه په کار کړه ولا را کړ نشته چینی را کړ نشته رو خبر را کړ نشته رو ډبل لوټه مبل لوټه نشته لکه نو بس موږ د قشان دې ګرځ مړ کو نه را کړ سپاره ته زملګری ما اپ کا پوه شو غوړ خلک وي تیم راته وي مړ بد نه کړو خو لکه دا خوسته غریب پسې خندا کې کنه یاره پیسې خو را سره ماتې نشته او البته دا سیګریټ مې دغه ځای کې وختي ومنتو او چې ته نه کې زه بیا مات کما چې ته ماشومان چې په لاس ور نشي هزار برته و لکه تباہ برباد شوم دې له مې روپیا غوښتې ملګری ما ځاله په یو سیګریټ والو بای بای ټاټا ګډ بای چګه تو خو دا موټر سایکل رو خوسه یا بل دې سکه مې خارس کو پسو پاغا پسو دې خاص کا خو دې پټکړای و مو نه چا پټکو مړم موبایل پرېږده سملا خوب کاسا او دی له خو دا لایټ بال لای مو ته خوب ارسی خنه او شګېدای خنه شستړی ته رښتیا غي پنجوپی ته ویا یا ورته وای چې لایټ مړ کا پوردوک شه ورته وای له هم تخپل اور دونرسی دام را او بھائی جان لائٹ کو وفات کرو زه خو یوه خبره دا ستر په سوچ شه تلایم تار ټیم سوچې وړای څرنګه خبره ده دا ته په سوچ شه تلایم چې دا خلک چې چرګ لولاوي دا ژبه اویلې بار روبوسي مړه دغه نه به ته نه خبر دا چې ژبه پرېږدې به ډېرې کسوک زیاړې کو چګه ماړه میشتوسته خو نشي چګېدی سخت ستړي اوس مو ترشرر وچالو غیوره پنجوپي باندې غاغ وکړه چې خطر لاکو او هغه لالټین دا مړ کو او بھائی جان لالٹین کو قتل کرو اور قمیص کو پان سی دو چګه دا همړي ژینا ولې نه خو مړېږه پلور دې داسې اجېتی وګن تېر شوی دی بچا نن خو ډېر سپین کنډای سره هلته شوې ای بابا خو پنځه وختان مینځ کنې کماله یې ځکه خو سپینکای یم چګه ته داسې یو برش پیر وکړه خو د دوه رکعته نافل که چې د مغزای دې سپین شي چګه هغه بله ریز د نوی فریج کړی دی دار ته وویه چې برف نسی کا نه نسی برف خو خود نسی چې کله کله مې نکاح خوند سی ویلې خوندې بیا پچک پر خوندا څه کړي چګه پر نسترا کا شولاتا کړی چرګیا لو چرګا کنوي چرګا ځانور وکا بیا دای سویر تقوا پاتا ځنه وکا سی ورته ویل پاتا ځنه وکا چګه څه دې ورته ویل چرګ ته ماړه ته هم چې اذان پرېږده چې نن په جامه ودارې بیا دې نه پرېږدو چګه تو سره مې هسې کادر نشته کنیدای نه پاری نه انډیا ته تلای و مو دیغ د غونډې انډیا ولې د همرا کادر و ذات رو کا چې پاو هاو ته دتا وکسا او تو کادر تا وکسا خو هندوونه سره خو دغه قدر ډېر وي چګه د خو ګولای دی ویری دی الا د غر کا خود خو یا چګه اسه یو پښتنه میکړه وکا دوه خو وکا مو چې ته چې سوم پر سپیدو اجیمه پارېزه مې پر د مبارک کارېز او ته کله پیدو زه خو د دوام پارېز وال ما خو دوام پارېز خو جوړ وي ویل خوند چګه سړی الته مې بوخ چشتان غلط کو څنګه ویل یې چې سوکچا ګول پرېکو 500 روپۍ جرمونه دو شیخ غلط ته څنګه کا سړی مو ګول خنو پرې ورغلا وته هم چې ګول مې پرېکو اس یا 500 نه وخسته نه چګه واینا غوښه مو وروړه صایبات مو هداي او په هاوی په تشکشه او دارا غوزو ته شای رو غوړه چیرې ته شای کور نه ما انګريزا چګه مړه امیر نه غوسانوک د گای روړه غوسانوک دک چای دا ته شایدی دا همش بیان دی لیدله تا نه پیژانه نه سړی کو کرے دا و لا پاک تاسو کورولې سپړې مې سخت تو خیر کو چې پورې وین سم سټیم دای
ټیمو په څه شوې نه دا کس ته تو سره ده دا د مو سره مړه دا خو ته لیوانای لیده شي نه دی لیوانای سړه مو ټیم پته ځنه وکړه د دوی سپړې روکړې د دوی سپړې چې دیر سکړې دا داس دې تاوي چې 2 بجې دي او دا الله ته ویل روکړه دا در تاوي چې په بوندې 2 بجې دي شک ور دا وی چې 12 نه دي کنه وی زه اوس ته پښپ غونډه دی راونو انګريزا چگا ویلې جوړې شزا مې مړا دو بیا دا د ژړو کیسه د خو بلا نه تا وکی ویله مې اوس په غم شه خاندوي چګه په دنیا کې روغ سنگر کیم یو دی غاټو دا ته تا نشته پاته نه با چې مو ته خو نشته چرته وشایا میاسا څنګه میاسای سړی خو هغې ګانه که چاته خوند ورکوي که نه ورکوي هر سړی سپړه خو ته ټکوي هلو ها دیو اپډې ولیې بجلی یو کله کټ کاوې ویلې یاره خو به دا خلق شمه ډېر سوک سو زیاړه غلی مو چې درته وې کو علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام مولوی صاحب بات میں پسار درد بھی پسار چر علاج ارتا وشایا علاج دیتا وشایا شا داس وکا ها چیرې صدقه وکا اتشي صدقه وکا تاسو وکې چې یو چرګو شهید کې شهید میں کا په غوړي کښې غسل ورکې خیر میں کا بریاني کښې وې شاخ کې بیا وې داس وکې چې مو ته وې جنازه ته راوړې هلو جانو ته خو مو زړه زیګار مې مال لره شانګره ته بیا خبره ورول لره شا ته خو د مو دنیا ته په سترګې کښې خو مو ته هر څه لیده شي غونډه دنیا ته لیده شي نه مړه همونه اوزا ورکه دوالش پکښې وکسا السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام چګه سرنګي ډاکټر صاحب یو مسله پېښه ده اتشي مسله سړی خو ډېره عجیبه عجیبه خوبونه وینه اتشي خو بینوي نه او داس خوبونه وینه چې په خوب کښې خرک ریکټ وایي شا زه دا ګولۍ درته لیکم دا چې اوس استعمال کړي انشاءالله دا مسله به حل شي دا خو نن خینه استعمالوه ویلې سړی خو نن یې فاینل ده السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام جی سنوما دے دو چگا چگو تو انګریز وزیر انګریز وزیر اچھا دانا وجہ گئی چشای مزدا کړی تو خو پریکټیکل تا روغلای سبق مو ویلای دیتا وکسا انګریزا 24 घंटा स्टडी कदाया था कुछ सबक थे می خو لړسار نه چګه به سبق نه اچھا اوس مو پاتا ولګي زو دا سپشتنه دینا وک بیا هو यार ازمه چې 101 خو وکاته یا چې سوپرشتنه کا او 101 پر دا زیوا پښتنه دینا کو دا وشیا ای به فرمولا خیر دی خالی وشیا چګه به شیا ساوکا ای به فرمولا ای به فرمولا وشیا بالټای انګریزا ها چګه هر ساچی سیچه لاو وکی چګه ته شرم جنا چې مو سره لاو کې چوک شته شاروخ خان بچا غانه میں لاو دیتا ہے دا چگا چگے زاده پرشامی ٹھیم دای اره جان سا ساڑا پرشامی ٹھیم دای چکشا تشای مو بخ کړی دی دالو بیا غوښه د شوا ابلی کای وړاوې خوړه ناراضه دا بیا بلی کای نسی چګه پرین هم په شاوخ سترغه بال لاګیا و څه شوی وی غلون روشتي وی ته هغه سره پردلې اړه غوا اسکول باسته ملو یا وتا مخ کړه خونه وړلا چګه یو سلویا په تو وکا مړه تکړه سړای د یو جمله دو دا پښتو ته بدلا کا عربی ته هو بدلا کته ना ना पश्तो था स्विट्जरलैंड के एक सरसब्ज जंगल में बुलबुल का बच्चा उदास बैठा था दा पश्तो था उड़ावा स्विट्जरलैंड په یو شنه ځنګل شه د بلبل بچا یو داستان وستو زه خدا مر سخت ځای شو چې د سړی به وت شو وای حالی یو ګلاس شو وای چګه ماړه دلته د ماټې شکاسته چې زه بد شه بیا د پیزر نیولې وی ډاراوي مې شرمېژن څومره خپلې ژیره دې پرېښولې برتون دې وکسا دا وېشته دې وکسا ویلې د وړي کې وړ کې ډراوي نه چګه درې کوله د په جیل شه تیر کړل خو میږه انګريزي ته دا پاته نه ولګېدا چې تو کړي تشایوي یا د پټ تشایوي چې ته ونی ولې او درې کوله ورچاولې جیل ته ماړه پړای مې پټ کړای
हाँ पपड़ी पूरे सुखवा जलता भी आई खवा किसा खो दे साई दो دا پړی په سر پورې یوه غوټه غونده غوښه وه. السلام علیکم مینهوالو څنګه چل دی؟ امید دی انشاءالله غونډ به خیر خیریت سره یئ. تو تاسو نه ما یو ریکویسټ دی شورټس ویډیو خو ګورئ او د لانګ ویډیو هم لږ ګورئ. مونږ ته هم حوصله راکوئ، مونږ دومره زیات محنت کوو تاسو دپاره او مونږ وایي تاسو سپورټ کوو، تاسې مونږ سپورټ کوو. تاسو په سپورټ سره مونږ چینل چلیږي. والسلام.